سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې روغ جوړ به وئ او داسې خط کلیم پورته نه وي. ګران شاګردانو موضوع د 10م سیم بیولوژي لومړی فصل ده. دغه موضوع مونږ چې خر د مکتب درسو موضوعګانې د سیم په سیم روان یو، د دې لپاره روان یو چې هر شاګرد چې وغواړي چې د سیم په سیم درس تعقیب کړي کولی شي. یو غواړي دوی کانکور کې ورڅخه استفاده وکړي هم کولی شي، ځکه موږ هر د موضوع په خیر کې کانکوري سولونه هم ورته لرو. د هرې موضوع په خیر برنامه کې موضوع علمي میتودونه دي. علمي میتودونه ګران شاګردانو دلته ساینسي میتودونه هم ورته ویلی شو یا علمي میتودونه. علمي میتودونه یا ساینسي میتودونه د ازمیښت او د تجربې له لارې د حقایقو ثبتولو یو پروسه ده. کله چې ساینسپوهان وغواړي چې خپلې پلټنې ترسره کړي یا یو طبي ډاکټر وغواړي چې دوی د مریض په باره کې خپلې پلټنې ترسره کړي یا یو ژورنالیست وغواړي چې د یو موضوع په باره کې پلټنه ترسره کړي، دوی مجبور دي چې علمي میتودونو یا ساینسي میتودو څخه کار واخلي. له کومو څخه دا هغه څه دی چې دوی غواړي یو هدف ته ځان ورسوي، د همدغه علمي میتود لارې دوی خپل هدف ته ځان رسوي شي. په دوی کې چې دی لومړی په علمي میتودونو کې لومړی پړاو چې دی پوښتنه مطرح کول دي. پوښتنه مطرح کول دي. پوښتنه کول دي. پوښتنه یو ذهني قوت دی چې د زده کړې په هر پړاو کې رامنځته کیږي او هم هغه بنسټ دی چې حقایق پرې ولاړ دي. کله چې څوک وغواړي چې د یو موضوع کې پلټنه ترسره کړي، دوی همیشه لپاره د ځان سره بېشمېرې پوښتنې پیدا کیږي ورسره. ولې چې دغه پوښتنې دوی مجبوروي چې همغې موضوع په باره کې لټه یا پلټنه وکړي تر څو خپل هدف ته ځان ورسوي. لکه څرنګه چې یو ژورنالیست یو ځای کې پیښه کیږي، دوی عملا همغې ځای ته ځان رسوي، ځان سره پوښتنې کوي دغه پیښه کله وشوه، د پیښې زیان څومره و، د پیښې لامل څه و، ځان سره بېشمېره پوښتنې پیدا کوي. همدغه پوښتنه ده چې دوی خپل هدف ته ځان رسوي. یا یو ساینسپوه پوښتنې ځان سره بېشمېره پوښتنې پیدا کوي. لوړ قد لرونکي خلک، د ټیټ قد لرونکي خلک د ولې یوه کورنۍ کې پیدا کیږي، لکه څرنګه چې مندلیب به پلټنه کوله یا یو طبیب یو ناروغ ورته راځي، دوی په طبابت کې هملته دوی څخه پوښتنې کیږي تاسې ولې تبه لرئ، یعنې کوم رقم تبه لرئ، تاسې تبه آیا دوامداره ده که نه، دوامداره نه ده، تبه همیشه دپاره په تاسې راځي که نه، مخکې هم لرله که نه، اوس وخت کېږي تاسو ته لګېدل ده. په دویم پړاو کې د علمي میتودونو چې ده مشاهده ده. په دویم پړاو کې مشاهده یا لیدنه ده چې علمي میتود کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. مشاهده خو په یاد وساتئ چې هر نورمال شخص د 5 حواسو درلودونکی دی. له هغې څخه لومړی چې دی لیدل دي، دویم بوی کول دي، دریم اورېدل دي، خوند څکل یا ذایقه اخیستل دي او پنځم چې دی لمس کول دي. په علمي میتودونو کې هم د همدغه له 5 پړاوونو څخه کار اخیستل کېږي، خو په یاد وساتئ چې زیات کار اخیستل کېږي له لیدلو څخه دی. دریم پړاو چې د علمي میتودونو فرضیه ده. څه شی دی؟ فرضیه. خو فرضیې څخه تمه کېدی نه شي، شاید سمه وي شاید سمه نه وي. فرضیې جوړونه فرضیې څخه تمه کېدی نه شي، شاید سمه وي شاید سمه نه وي، ځکه دوی کله چې ساینسپوهانو به یو هدف ته ځان رسولو یا تاسو په یو ژورنالیست کې ځای کې کار کوئ، تاسو یو پیښې ته ورغلی، تاسو له خلکو ځان سره بېشمېره پوښتنې وې، له خلکو څخه مو همغه پوښتنې مطرح کړلې. کله مو چې تاسې خلکو څخه پوښتنې مطرح کړې، تاسې عملاً هملته په خپلو سترګو هم لیدنه وکړه، له پیښې څخه مو څارنه وکړه. خلکو یو څه درته ویلي، تاسې بل څه ویلي، خو تاسې فرض کوئ تاسو خلکو درته ویلي چې دغه چاودنه چې یو بامي وه، خو کله چې تاسې عملاً هلته لاړئ اور پورې شوی و، هلته بوی د ګاز ختلو، نو تاسې فرض کوئ چې که چاودنه بامي وه د ګاز بوی ولې خیږي، د ګاز بوی ولې خیږي، نو تاسې حتما فرضیې جوړونه کوئ. خو فرضیې جوړونې لپاره به څه څخه کار بیا اخلئ؟ په 4م پړاو کې فرضیې تحلیل څخه. له څه شي څخه؟
له تحلیل څخه کار اخلي. څلورم پړاو چې دی تحلیل دی. دغه فرضیې باندې ټینګار کوي تر څو تحلیل کوي تاسې خپل هدف ته ځان ورسوئ. کله چې تاسې تحلیل هم وکړو له هغې څخه وروسته څه شی دی راپور برابرول دی. راپور برابرول دی. فرض کړئ تاسې په یو طبي پرسونل کې تاسو یو مثال وړاندې کوم تاسو پسې مربوط. فرض کړئ تاسې په یو طبي پرسونل کې کار کوئ. تاسو ته یو ناروغ راځي. ناروغ درته وایي چې زه تبه لرم دوامداره. تاسې له هغې څخه پوښتنې مطرح کړئ. پوښتنو په جواب کې درته وایي چې زه دوامداره تبه لرم. آیا تاسې تبې سره ټوخی شته؟ نه. آیا تاسې دا تبه مخکې درلوده؟ نه. د تبه کوم ډول د شدید ده؟ دی درته وایي چې له 30 څخه لوړ 38 39 کې چلیږي. 38 کې یا 39 کې زما تبه ده چې چلیږي. نو تاسې حتما په ذهن کې راګرځي چې شاید د ناروغ ملاریا وي. تاسو له هغې څخه بیا وینه اخلئ. وینه اخلئ. کله به چې وینه واخیستله لابراتوار ته انتقالوئ. له وینې څخه لیدنه کېږي په مایکروسکوپیک ډول. کله چې له وینې څخه وینه له ناروغ څخه وینه واخیستل شوه لابراتوار ته انتقال شوه. هلته په وینه کې د ګوګړو لرګي ته ورته ژوندي موجودات پلازمودیم ولیدل شول. کله چې ولیدل شول نو تاسې فرض کوئ تاسې لومړی شک شوي فرض کړی وي چې دغه ناروغ شاید ملاریا لرونکی وي. فرض کړی مې خو تمه نه شوه کېدی. تاسو دلته د ده څخه وینه واخیسته په لابراتوار کې له وینې څخه لیدنه وشوه. کله چې لیدنه وشوه دلته تحلیل کېږي. د ناروغ کس سره پرتله کول. دی درته وایي چې لومړی وختونو کې زه روغ وم. تقریبا 10 ورځې مخکې روغ وم. دی په روغو کسانو کې شمیرل کېږي. مګر اوس ناروغ یم تبه لرم. کله چې ده وویل چې تبه لرم لومړی وخت سره د اوس وخت پرتله کېږي. لومړی چې ده تبه درلوده خو دلته د ملاریا لرونکي پرازیتونه نه درلودل. مګر چې اوس یې ودرلودل حتما دلته تحلیل وشو چې دغه پرازیتونه په دې دلالت کوي چې نوموړی شخص چې دی د ملاریا ناروغۍ لرونکی دی. نو تاسې مکمل راپور برابروئ. کله مو چې راپور برابر کړلو بالاخره تاسو د دغه ناروغ درملنه شروع کوئ. ځکه د دغه ناروغ کې کوم ژوندي موجودات مایکروسکوپیک ډول چې ولیدل شول په مشاهده کې نو دغه په همدغه دلالت کوي چې د نوموړی شخص چې دی د ملاریا لرونکی دی. نو تاسې دته درملنه شروع کوئ خو د ملاریا ناروغۍ په برخه کې. همدغه مربوط سوالونه ګران شاګردانو د دوی موضوع کومه سخته موضوع نه ده. د دوی څخه هدف یوازې دغه دی چې کوم بیولوژیکي لاسته راوړنې چې دي په همدغه ساینسپوهانو چې ګټه اخیستې ده همدغه علمي میتودو څخه کار اخیستی. که د فرض کړئ ویروسونه کشف کړي دي، که دوی پرازیټونه کشف کړي دي، که دوی د یوې ناروغۍ په پرتله کړي دي، یا دوی ویټامینونو په برخه کې کومې لاسته راوړنې کړي دي. ځکه دوی ویل چې یو شخص ولې کمزوره کېږي لامل یې څه دی، یا ویټامین سي کموالی د وریو څخه وینه تګ دی. دوی څومره لاسته راوړنې کړي دي یا د جینیټیک په برخه کې کړي دي. دوی ټولو له علمي میتودو څخه کار اخیستو چې دوی به لومړی ځان سره پوښتنې پیدا کولې. کله به چې پوښتنې پیدا کړي هغه پوښتنو په لټه کې به شول دوی چې دوی به په هغې کې له مشاهدې څخه کار اخیستو، که هغه به د لیدنې په برخه کې وه، که د اورېدلې په برخه کې وه، یا د خوند څکلي یا لمس کولو په برخه کې، چې په هره برخه کې په مشاهده کې له 5 حواسو څخه به یې کار اخیستو، چې زیاتره کار به له لیدنې څخه اخیستل کېدلو. هماغه وخت کې ساینسپوهانو به ایستلو. بیا به یې ځان سره فرضیې جوړونه کوله چې آیا ما کومه لاسته راوړنه کړې دا سمه ده که نه ده سمه. یا به کله به چې مندلیب کوم نباتات د جینیټیک په برخه کې د لوړ قد لرونکي سره ټیټ قد لرونکي سره پرتله کول، دوی به بیا هماغه کار تکرارو تر څو دوی خپل تحلیل وکړي. بیا به کار به یې تکرارولو، د تحلیل په پایله کې به دوی خپلې نتیجې ته ارزل راپور به یې لیکلو. یعنې دا علمي میتودونه ساینسي میتودونه هغه څه دي چې تاسو یو موضوع په برخه کې لټه کوئ، تاسو خپل هدف ته رسوي. تاسو څه شی کوي؟ خپل هدف ته رسوي. ګرانو شاګردانو، د همدغې موضوع تاسو کمکوري سوالونه مې هم درته راخیستي دي، ځکه د دې لپاره چې هغه کمکوریان چې په همدغه موضوع زده کوي ونه پوهېږي نه ځینې وخت دوی چې دا موضوع کې کوم ډول سوال راځي. لومړی سوال دی د خیرات ولایت سوال دی. لومړی کمکوري سوالونه دي. کمکوري سوالونه بو دلته لومړی لیکو. لومړی سوال دی
داسې لیکل د علمي میتودونو لومړی پړاو د علمي میتودونو لومړی پړاو څه شی دی د علمي میتودونو لومړی پړاو عبارت دی په چرچوبه کې دلته بیا درته لیکل شوي دي فرضیې تحلیل دویم چرچوبه کې درته لیکل شوي دي فرضیې جوړونه په دریم چرچوبه کې درته لیکل شوي دي پوښتنه مطرح کول په څلورم چرچوبه کې دلته لیکل شوي دي ټول سم. نو ګران شاګردانو اشتباه نه شي لکه څنګه چې موږ په اول وخت کې ویل چې د علمي میتودونو یا ساینسي میتودونو لومړی پړاو چې دی چې یو شخص مجبوروي تر څو د موضوع په باره کې لټه یا پلټنه وکړي یا خپل هدف ته ځان ورسوي لومړی چې دی پوښتنه مطرح کول دی. څه شی دی؟ لومړی پوښتنه مطرح کول دی. نو تاسې انتخاب به لومړی نه دی دریم چرجواباوي. څه شوي؟ دریم چرجواباوي. ځکه په علمي میتودونو کې لومړی چې دی له دریم چرجوابا څخه کار اخیستل کیږي. څه شي څخه؟ په دریم چرجوابا څخه. ځکه دلته ویلي پوښتنه مطرح کول دي. دویم سوال دی، درې سواله مې درته کې راټول کړي دي تر څو تاسې پوه شئ چې په دې برخه کې کوم ډول سوال راځي. دویم سوال دی د ننګرهار ولایت دی. وایي د فرضیې سموالي او ناسموالي د پوهېدلو لپاره باید له څه شي څخه کار واخیستل شي؟ د فرضیې سموالي او ناسموالي د فرضیې سموالي او ناسموالي لپاره باید وایي د پوهېدلو لپاره باید له څه شي څخه کار واخیستل شي؟ لومړی چرجوابه یې داسې لیکلی دی ازمیښت دی. دویم چرجوابه یې داسې لیکلی تحلیل دی. دریم چرجوابه یې لیکلی دی ټول سم. څلورم چرجوابه یې لیکلی دی هیڅ یو. نو ګران شاګردانو لکه څرنګه چې موږ وویل چې د فرضیې څخه تمه نشي کېدی، کېدای شي سمه یې کېدای شي سمه نه وي، خو موږ ویل چې له ازمیښت څخه کار اخلو، تحلیل څخه کار اخلو. لکه څرنګه چې موږ ویل چې په مثال مو ورکوو چې د نوموړي کس د مخکینی حالات اوسنی حالات سره پرتله کیږي چې د پلازمودیم لرونکي کوم ژوندي موجودات ګډ لرګي ته ورته ژوندي موجودات ولیدل شول. دغه په څه شي په ملاریا باندې دلالت کوي. مخکینی وخت کې نه درلود، وایم معاینات کړي دي نه مې درلودل، سالم وم. اوس وخت کې چې ناروغ شوم په ټسټو کې همدغه نتیجه راته، نو تاسې به تحلیل کوئ. نو تاسې دلته ځواب څوم دی؟ دریم دی. دلته هم له دریمې خانخلې څخه کیله تویږي، ځکه له ازمیښت یعنې پرتله کول تحلیل دواړه پرتله کول ازمیښت تر څو تاسې خپل هدف ته چې فرضي سموالي ناسموالي سرته رسوي همدغه ازمیښت او تحلیل دی. دریم سوال دی وایي د مشاهدې پر وخت له څه شي څخه کار اخیستل کېږي؟ د مشاهدې پر وخت زیات له څه شي څخه کار اخیستل کېږي؟ دلته ګران شاګردانو په یاد وساتئ چې زیات یې ورسره ذکر کړی دی. لکه مونږ وویل چرجوابه کې به هم دلته درته ذکر کړم ازمیښت
دویم چارجوابه دی لمس کول. دریم چارجوابه دی لیدنه. څلورم چارجوابه دی ټول سم. ګران شاګردانو تاسې له اشتباه نشئ علمي میتودونو کې په دویمه کټګوري کې دویم پړاو کې چې دی د مشاهده کې مونږ ویل چې هر یو شخص د نورمال شخص د 5 خواص درلودونکی دی خو زیات کار اخیستل کېږي له لیدنې څخه. په علمي میتودونو کې دویم پړاو په مشاهده کې زیات کار اخیستل کېږي په لیدل هغه برخه د لیدنې ده. نو دلته ویل دي چې د مشاهدې پر وخت د زیات له څه شي څخه کار اخیستل کېږي صحیح ده چې نورو څخه هم کار اخیستل کېږي خو لومړیتوب چې ورکړل شوی ده لیدنې ته ورکړل شوی ده. زیات کار چې اخیستل کېږي له لیدنې څخه کار اخیستل کېږي.